له پاکستان او امریکا څخه وروسته جرمني هم د افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ. له کلونو جګړو، ناامنۍ او بېثباتۍ وروسته افغانان د امن ځایونو په لټه کې له هېواده وتښتېدل. خو اوس له پاکستان او امریکا وروسته جرمني هم د افغان کډوالو د شړلو پریکړه کړې او ګڼې پوښتنې او اندېښنې هم راپارولې دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره له دې امله تر سختو نیوکو لاندې ده چې په راتلونکو 3 اونیو کې یې له پاکستان نه جرمني ته د افغانانو د لیږد 3 نورې الوتنې تنظیم کړي دي. د جرمني د مسیحي دیموکرات ګوند سرمنشي کارستن لینامان ویلت ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي، کله چې نوې واکمني خپل کار پیل کړي دا ډول چارټر الوتنې به پای ته ورسیږي او موږ به د الوتنو لوری بدل کړو. نوموړي ژمنه کړې چې د انالینا بربوک د راوستلو اقداماتو پر ځای به نوې واکمني د هغو کسانو پر شړلو تمرکز وکړي چې د پناه غوښتنې حق نه لري یا مجرمان ګڼل کیږي. د جرمني یو بل چارواکي دغه اقدام شرمناک او پوره بې پروایي بللې. نوموړي ویلي اغلې بربوک له اسلامي امارت سره هغه لږ شمېر او پیچلي ډیپلوماټیک کانالونه یوازې د دې لپاره کارولي چې لسګونه زره کسان جرمني ته راولي. هغه ډیره کړي د یوې چارسمبالې واکمنۍ سیاسي اخلاق دا ایجابوي چې له ستراتیژیکو او ویشونکو پریکړو څخه ډډه وشي، په ځانګړې توګه داسې اقدامات چې نوې واکمنۍ مخالفت کوي. دغو هڅو افغانان سخت اندېښمن کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.